أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې ټولو د قدر وړ محصلینو د سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. د درسونو البته د انلاین درسونو لړۍ دوام لري. موږ تاسو مخکې د نباتي پراکټیک د مضمون 2 درسونه ویلي وو. نن او تاسو دریم درس دی د پیاز د حجراتو مطالعه یا هم اونین سیلز د همدې پیژندنه او همدارنګه په همدې اړوند باندې تجربه، یعنی دا 14مه تجربه ده. د به موږ تاسو انشاءالله وایو او وروسته بیا تاسو په خپلو کورونو کې ترسره کوئ. نن موږ تاسو دریم درس دی د پیاز د حجراتو مطالعه. درس تر پایه سره تعقیب کړئ. مخکې له دې چې موږ او تاسو د پیاز د حجراتو په تجربه باندې ځان پوه کړو یا هغه وکړو، موږ او تاسو باید د هغې په هکله مومیات یعنې عمومي معلومات ترلاسه کړو چې حجره څه شی ده. د یو نبات حجره د هغه یو جوړښتي او اساسي واحد دی، یعنی نباتات ټول له حجراتو څخه جوړ شوي دي. نه یوازې دا چې نباتات ورڅخه جوړ شوي دي، بلکې ټول ژوندي موجودات چې دي د هغوی اساسي او جوړښتي واحد عبارت له حجراتو څخه دی. یعنی هغوی جوړښت یا اناټومي چې د هغه له حجراتو څخه او اساس او بنسټ هم حجرات دي. یعنی لکه څرنګه چې یو دیوال له خښتو څخه جوړ شوی دی، همداسې نباتات له حجراتو څخه جوړ شوي دي. حجره خپله 3 مهمې برخې لري، لکه حجروي دیوال او همدارنګه سایتوپلازم او هسته. دلته په شکل کې موږ تاسو ګورو همدغه عبارت د حجرې له دیوال څخه دی، دا په ژړ شکل باندې چې شتون لري. او همدارنګه سایتوپلازم خپله د حجروي دیوال څخه وروسته دا ژوندۍ برخه چې په هغه کې نور ارګانیلونه شتون لري، بهرته پر سایتوپلازم څخه ده چې هغه دغه ده. دا ټول ارګانیلونه چې دلته شتون لري دا په سایتوپلازم کې شتون لري. او همدارنګه درېیمه برخه چې ده هغه هسته یا هم نکلس ده چې دلته همدغه کروي شکل چې لري دا عبارت دی له هستې څخه. د دوی هر یو جلا جلا مهمې او اساسي دندې لري، هم حجروي دیوال، هم سایتوپلازم او هم هسته. حجروي دیوال یې د نباتاتو ساتنه کوي، یعنی د نباتاتو پروټیکشن یا هم ساتنه د حجروي دیوال په وسیله باندې کیږي. دا چې ولې دغه ساتنه کوي؟ ځکه چې دا دیوال کلک جوړښت لري، یعنی دا د نباتاتو لپاره د یو سپر شکل لري. سپر که موږ تاسو وګورو هغه یو کلک جوړښت لري. همداسې همدغه دیوال هم یو کلک جوړښت لري چې زیاته برخه له سلولوز چې سوکیمتا کندی له هغه څخه جوړ شوې ده. او په لږه اندازه پکښې کیټین او موم هم شتون لري. کیټین خپله موم یعنی واکس یعنی د غوړیو له موادو څخه دی چې دا هم په دوی کې شتون لري، خو اما د دغو اندازه چې کیټین او موم دي هغه ډیره کمه ده. یعنی ډیره برخه حجروي دیوال چې ده هغه له سلولوز څخه جوړه شوې ده. یعنی په همدغه حجروي دیوال کې سلولوز، کیټین او همدارنګه لیګنین، همدارنګه په نړۍ اندازه پکښې سوبرین، همدارنګه موم، دا ټول پکښې شتون لري او حجروي دیوال جوړ کړی دی. دنده یې د ټولې حجرې ساتنه ده. دنده یې د ټولې حجرې ساتنه ده. هسته د حجرې د کنټرول مرکز دی. ولې د حجرې د کنټرول مرکز دی؟ ځکه هلته تر ټولو مهم جوړښتونه چې هغه عبارت له کروموزومونو څخه شتون لري. په دغه کروموزومونو کې بیا ډي ان اے شتون لري. ډي ان اے او هیستون پروټین چې کله سره یو ځای سي بیا دوی کروموزوم جوړوي، یعنی چې کله نسبتاً کلک او غټ شکل جوړ کی هغه عبارت دی له کروموزوم څخه. د کروموزوم اساسي واحدونه عبارت له ډي ان اے څخه دي. یعنی که چېرې موږ تاسو وګورو کروموزومونه خپل یو داسې شکل لري.
همدغه کروموزومونه چې دي دا جوړ شوي دي له ډي ان اے څخه، یعنی لکه څرنګه چې که چېرې موږ دا داسې راواخلو، دغه ډي ان اے ده، دغه ډي ان اے چې سره وپیچي یو ډبل جوړښت جوړ کړي، هغه عبارت دی له کروموزوم څخه. نو لکه څرنګه چې تر ټولو مهم مرکز هسته ده، ځکه ده چې هلته کروموزومونه شتون لري. کروموزومونه ځکه مهم دي چې هلته ډي ان اے شتون لري. ډي ان اے ځکه مهمه ده چې په وراثت او د حجرې په فعالیتونو په تنظیم کې بشپړ رول لري. د حجرې ټول حیاتي فعالیتونه هغه د هستې په وسیله کنټرولېږي، د کروموزومونو په وسیله باندې، د ډي ان اے په وسیله باندې. ځکه همدغه ډي ان اے یو په وراثت کې مهم رول لري، یعنی ارثي خواص چې له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته له یوه والد څخه اولاد ته انتقالیږي، هغه د همدغه ډي ان اے دنده ده. او د حجرې فعالیتونه د مثال په ډول باندې حجره چې کوم فعالیتونه سرته رسوي، د مثال په ډول باندې د غذا لاسته راوړل، د هغې مصرف، د یو حجرې جوړښت، دا ټول دا د همدغې ډي ان اے په وسیله باندې سرته رسېږي. ځکه همدغه ډي ان اے بیا د هر څه لپاره، که هغه انزایم وي، که هغه هر جوړښتي برخه چې وي، هغه د انزایم البته د جینونو په وسیله باندې کوډ کېږي، چې کله کوډ سي بیا هغه جوړېږي، انزایمونه مختلف جوړښتي او فیزیولوژیکي جوړښتونه ورڅخه جوړېږي. دا د هستې دنده سوه. په سایتوپلازم کې بیا غشا لرونکي او غشا نه لرونکي جوړښتونه شتون لري چې ورته اورګانیولونه وایي. اورګانیول خپله غړي ته وایي، اورګانیل کوچني ته وایي، یعنې کوچني غړي، لکه رایبوزوم دی، لایزوزوم دی، مایتوکاندریا ده، واکیول او نور دي. مختلف جوړښتونه په یو حجره کې شتون لري. البته اورګانیلونه چې د هغو څخه واکیول د ترګویت فشار په کنټرول او د اوبو په تنظیم کې بشپړ رول لري. یعنی واکیول په نباتي حجرو کې غټ جوړښت لري. دلته به تاسو ګورو دا خپله عبارت دی له واکیول څخه. دا د ترګویت یعنی د حجرې ترګویت یعنی تازه کېدو، مړاوي کېدو، د دغو ټولو په فعالیتونو کې دی رول لري. کله چې دا واکیول له اوبو څخه ډک سي، حجره تازه کېږي. که چیرې کم سو نو حجره مړاوي کېږي. همداسې په یو نباتي حجره کې ځینې نور اورګانیلونه هم شتون لري، لکه کلوروفلاست چې دنده یې د فوتوسنتیز د عملیې سرته رسول دي. همدارنګه کلوروفلاست بیا مختلف ډولونه لري چې هغه البته کلوروفلاست د پلاستید یو ډول دی. کلوروفلاست، کروموپلاست، لیکوپلاست دا ټول جلا جلا دندې لري. پلازما ممبران له حجروي دیوال څخه وروسته شتون لري چې د موادو په تبادله کې مهم رول لري. سیل وال موږ تاسو پرې بحث وکړ. ګولجي افراتوس دی. سموث اندوپلازمیک ریټیکولم دی. همدارنګه رایبوزومونه پکې شتون لري. راندوپلازمیک ریټیکولم دی چې اندوپلازمیک ریټیکولم یو ډول دی. هسته موږ تاسو پرې بحث وکړ. مایکروباډي او واکیول، مایتوکاندریا دا ټول په دې کې په حجره کې په نباتي حجره کې شتون لري چې هر یو بېلابېلې اساسي دندې لري. د دې لپاره چې موږ تاسو یو نباتي حجره په عملي ډول باندې ووینو، دغه اړوند جوړښتونه ووینو، تجربه سرته رسو. د همدې تجربې ترسره کولو لپاره ځینې موادو ته اړتیا ده چې هغه عبارت دی له ګلاس سلایډ یعنې شیي سلایډونه، کور سلایډونه چې په سلایډونو باندې ښودل کېږي، پیاز یعنې آنیون، پورسیپ، ستن یا نیډل، ګلایسرین محلول، سفرانین محلول دی. همدارنګه مرکب مایکروسکوپ دی. واچ ګلاسونه دي. ډسټل واټر دی یعنې اوبه دي. برس دی. همدارنګه د وچېدو یعنې بلاټینګ پیپر کاغذ دی. ډرافر یا هم د څاڅکو تویدونکی. دغه موادو ته د تجربې ترسره کولو لپاره اړتیا لیدل کېږي. د تجربې ترسره کولو کړنلاره په دې ډول سره ده چې لومړی به اوبه راواخلئ او په واچ ګلاسونو کې واچوئ. یعنې داسې شیشهيي ګلاسونه شتون لري، په همدغه کې به تاسو اوبه واچوئ. پیاز راواخلئ، د پورسي په وسیله ورڅخه نرۍ د اپیډرمس مقطع جلا کړئ. یعنې پیاز وروسته له هغې څخه موږ تاسو څه کوو؟ پیاز راخلو، د هغې څخه د هغې هغه پوښ چې کوم دی هغه رااخلو، د هغې څخه د اپیډرمس یعنې پورتنۍ برخه را جلا کوو. همدا د اپیډرمس د پرتې کوچنۍ برخه په واچ ګلاس کې چې اوبه ولري واچوئ. دغه برخه د پورسي په وسیله باندې اپیډرمس برخه راخو په دې ځای باندې اچوو، کوم چې مخکې موږ به پکې اچولې وې. ډرافر راواخلئ او د وسیله د سپرانین له محلول څخه لږ راواخلئ او په بل واچ ګلاس کې واچوئ. یعنې یو بل واچ ګلاس به راواخلئ،
دغه د سپرانین محلول چې دلته شتون لري دا په دې کې واچوئ. د برس په وسیله د پیاز مقطع راواخلئ، د سپرانین په محلول کې یې واچوئ. یعنی دا مقطع به راواخلئ، سپرانین په محلول کې به واچوئ او دېش د کول لپاره به په همدغه ځای کې پرېږدئ تر څو همدغه د سفرانین رنګ واخلي. سفرانین خپله یو رنګ دی. وروسته به د برس په وسیله باندې د پیاز مقطع له سفرانین محلول څخه چې موږ مخکې پکښې ایښی له هغې څخه به راواخلي، په واچ ګلاس کې یې واچوئ چې پکښې ډسټل اوبه دي نه، په هغه واچ ګلاس کې چې هلته اوبه شتون درلودی واچوئ. د ډرافر په وسیله د ګلایسرین له محلول څخه چې هغه به یو بل محلول دی له هغې څخه به لږ اوبه راواخلئ، په واچ ګلاس او په یوه سلاید له 2 څخه تر 3 څاڅکو پورې به یې واچوئ. داسې په سلاید باندې به همدغه د ګلایسرین محلول توکئ. د برس په وسیله د پیاز مقطع راواخلئ او په ګلایسرین او د پیاز مقطع لرونکي سلاید باندې یې واچوئ. همدغه د پیاز مقطع به د یو برس په وسیله باندې راواخلو، په ګلایسرین او د پیاز مقطع لرونکي سلاید کې واچوئ. لومړی په ګلایسرین کې واچوئ، بیا په سلاید باندې اچوئ. یعنی په دغه سلاید باندې اچوئ په کوم چې ګلایسرین شتون لري. کور سلاید راواخلئ او په سلاید یې کښېږدئ، د دوستن په وسیله یې هوار کړئ. کور سلاید په همدغه برخه باندې ږدو. له سلاید څخه اضافه ګلایسرین باید چې شي پاک سي، یوازې په هغه ځای باندې پرېښودل سي چیرې چې سمپل یم د پیاز اپیډرمس برخه وه. سلاید راواخلئ، تر مرکب مایکروسکوپ لاندې وګورئ. کله چې موږ او تاسو همدغه سلاید تر مرکب مایکروسکوپ لاندې وګورو، هغه به په داسې شکل باندې موږ او تاسو مشاهده کوو. دلته به ولیدل سي چې ډېرې خانې او خښو ته ورته د پیاز حجرات لیدل کېږي. دغه جوړښتونه چې موږ تاسو وینو دا خښتو په شکل باندې پیاز حجرات دي. هره حجره یو بل ته نږدې حجروي دیوال لري. همدغه ګورئ دا هره یوه د پیاز یو حجره ده، هره یوه. دلته د دوی ترمنځ دغه سل حجروي دیوال دی، سل وال دی او په جانب کې یو ګرده هسته شتون لري. نه په یو سنګونو کې د پیاز حجراتو هستې شتون لري. هر حجره سایتوپلازم لري. غټ واکیول په حجره کې شتون لري چې د سایتوپلازم په وسیله باندې چې شوي چاپیر سوی وي. نه دلته واکیول شتون لري، سایتوپلازم او هسته. یعنی د دې تجربې د ترسره کولو څخه به وروسته موږ او تاسو د پیاز حجره په دې شکل سره وګورو چې په هغې کې به سل وال شتون لري چې موږ تاسو وویله چې دا له څه څخه جوړ شوی دی. دا له زیاته برخه له سلولوز څخه جوړه شوې ده. له چیش څخه؟ له سلولوز څخه چې دا یو څو قیمته کن دی. په هغه کې سوبرین، کیوټین، لیګنین چې د موم یعنې واکس د موادو څخه دي هغه هم پکې شتون لري. دنده یې د نباتي حجرې ساتنه ده، د نبات ساتنه ده. همدارنګه بیا نکلیس یا هسته مو ویله چې په هغې کې هستچه شتون لري، هلته کروموزمونه شتون لري، ډي ان اې شتون لري چې دنده یې د درسي خواصو انتقال او د حجرې د ټولو فعالیتونو کنټرول دی. دغه څه وروسته موږ سایتوپلازم وایو چې هلته غشا لرونکي او غشا نه لرونکي اورګانیلونه یعنې کوچني عضو یا غړو شتون درلودی چې مثال په باندې انتوپلازمیک ریټیکولم و، واکیول و، سموث اندوپلازمیک ریټیکولم و، را اندوپلازمیک ریټیکولم و، کلوروپلاست و، کروموپلاست و، لیکوپلاست و، مایتوکاندریا ولا ګلجي افراتس و، مختلف جوړښتونه موږ تاسو هلته چې کړه ومو ویله. دا چیرې شتون درلودی؟ په سایتوپلازم کې شتون درلودی. له هغه څخه وروسته موږ تاسو واکیول هم شتون لري. واکیول چې خپله ترګوید فشار په کنټرول او د اوبو د سطحې په تنظیم کې مهم رول لري. یعنې ترګوید فشار هغه چې حجره مړاوي کېدو او همدارنګه ترګوید تازه کېدو حالت ته بیایي دې په کنټرول کې مهم رول لري. او هم د اوبو واکیول خپله په واکیول کې اوبه ذخیره کېږي. یعنې د اوبو ذخیره په واکیول کې سرته رسېږي. د اوبو په تنظیم کې ډېر مهم رول لري. اوس موږ تاسو راځو د همدې تجربې ترسره کولو ویډیو ګورو چې څنګه د تجربه سرته رسول کېږي او څنګه دا پایله ته لاسته راوړل کېږي چې تر څو شعور باندې پوه شو. د ویډیو لیدو ته مو رابولو. حجره د ټولو نباتاتو اساسي واحد دی. بکټریا چې دی هغه یو حجروي دی، یوه حجره لري. ځینې نور ژوندي موجودات دي چې هغه بیا له څو حجراتو څخه جوړ شوي دي. مثال په ډول باندې انسانان مختلف حجرات. یو حجره کې سایتوپلازم شتون لري، همدارنګه حجروي غشا شتون لري،
سایتوپلازم چې دی هغه غشا لرونکي او غشا نه لرونکي جوړښتونه لکه مایتوکاندریا، ګولجي اپراتس، لایزوزوم، اندوپلازمیک ریټیکولم، رایبوزوم، واکیول دا ټول په یو حجره کې شتون لري. په یوه نباتي حجره کې سیلوال یا حجروي دیوال شتون لري کوم چې دنده یې ساتنه ده. نباتي حجره چې ده هغه په دې شکل سره د مایکروسکوپ لاندې لیدل کیږي. په دې کې کلوروپلاست شتون لري، یعنې نباتي حجره چې ده هغه کلوروپلاست لري چې په هغه کې تلاکوید کڅوړې دي او کلوروفیل دی. د دې لپاره چې دی موږ تاسو یو وسط جوړ کړو دغه مواد ته اړتیا ده. کور سلایډ دی، ګلایسرین دی، او همدارنګه سلایډونه دي، د پیاز حجره ده، همدارنګه واچ ګلاسونه دي، ډیجیټل اوبه دي، سفرانین محلول دی. ستن، مرکب مایکروسکوپ، کلاټینګ پیپر د وچېدو کاغذ، همدارنګه ډرافر دا هغه ټول مواد دي چې ورته اړتیا لرو. تګلاره په دې ډول سره ده چې لومړی ډیجیټل واټر یا هم پاکې اوبه به راواخلئ او پر یو سلایډ باندې بیا واچوئ. وروسته د پیاز د اپیډرمس له هغې څخه د پرسي په وسیله باندې یو مقطع راجلا کړئ. همدا برخه په ګلاس کې کښېږدئ، یعنې په شیشه کې یې کښېږدئ. وروسته د سفرانین محلول راواخلئ او په همدغه بل غاب کې یې واچوئ. وروسته د برش په وسیله باندې د پیاز اپیډرمس برخه راواخلئ او په همدغه سفرانین محلول کې یې دننه کړئ تر څو دا رنګ واخلي. د دې شیدکو لپاره همداسې پرېږدئ. وروسته همدغه راواخلئ او په یو بل ګلاس یا شیشه کې کوم چې اوبه لري یوازې په هغه کې یې پرېمینځئ. وروسته ګلایسرین راواخلئ او په بل سلایډ باندې یې واچوئ یو 3 څاڅکي. وروسته همدغه اپیډرمس برخه راواخلئ او پر دغه سلایډ باندې یې کښېږدئ. وروسته کور سلایډ راواخلئ او په سلایډ باندې یې کښېږدئ. اضافه ګلایسرین باید د کلاټینګ پیپر یا هم د وچېدو په کاغذ سره باید صفا سي. وروسته همدغه سلایډ راواخلئ او تر مرکب مایکروسکوپ لاندې یې وګورئ. کله چې تاسو وګورئ وروسته به تاسو د پیاز حجرات مشاهده کړئ. دلته به د پیاز حجرات لیدل کیږي چې یو د بل په څنګ کې د خښتو په ډول باندې واقع دي. دوی به سل دیوال یعنې حجروي دیوال لري کوم چې د پیاز حجراتو ساتنه کوي. هسته په دې کې شتون لري کوم چې د کنټرول مرکز سایتوپلازم